ارواښاد طاهر اثر افریدی د خدای وبخښي د پښتو ادب یو پیاوړی لیکوال او زموږ د وخت د پښتو ادب په نړۍ کې یوه لویه هستي وه. د ادبي ژبه او ادبي ادا درلوده. خپل ټول ژوند یې د ادب په خدمت کې تېر کړی و او په ادبي ژبه یې لیکنې کړې وې. د ډېرې ښې لنډې کیسې لیکلې، د محلونو خوا کې، پاڼې پاڼې او نورې. په هره کیسه کې او په هر داستان کې د خپل ملت، د خپل ولس، د خپلو غریبو خلکو ژوند انځور کړی و. د دوی د ژوند هغه کړاوونه یې پکې رانغښتي وو چې ده لیدلي، درک کړي او حس کړي وو. د دې نه علاوه دا څو سفرونه هم کړي وو. د هر سفر سفرنامې یې لیکلې وې او په دې سفرنامو کې هم خپل د ولس دردونه او د خپل دردېدلو او د خپلو دردېدلو خلکو مشکلات او ستونزې دا یې هلته هم یاد کړي وو. په هر ځای ته چې تللی و هلته د ده په یاد کې خپل پښتانه او خپله پښتني ټولنه وه. د حمزه بابا لیکونه چې ده ته راغلي وو هغه یې په ګوتې قلم ته په ژړا شوي وو، کتاب کې راټول کړي وو او ما ته یې وویل چې مقدمه پرې ولیکم، ما سریزه پرې ولیکله. تر هغې نه وروسته بیا د ده ډېر لوی کار د جرس د ادبي مجلې را ایستل و چې تر 10 کالو زیاته په کراچۍ کې وچلېده او د پښتو ادب لپاره یې بنیادي کارونه او بنیادي خدمتونه وکړل. هر ځای چې پښتون لیکوال لیده ځولۍ یې ورته غوړوله او لیکنې یې ترې غوښتې، هغو به ورته رالیږلې او ده به په جرس کې چلولې. د جرس دوې خاصې ګڼې یې، یوه د غزل نمبر او بله د نظم نمبر ډېرې مهمې وې او ډېر مهم اسناد او آثار یې پکې خوندي کړل چې تر اوسه هم د محصلینو او د څېړونکو د علاقې او د څېړنې منبع دي. نو په دې اساس د افریدي صاحب په مړینه زموږ د ادب یوه لویه هستي خاموشه شوه او د ابدیت غېږې ته ولاړه، لیکن د ده پاتې اثار به دی ژوندی ساتي او د پښتنو لپاره به د ده پیغام او د ده احساس او درک ور انتقال کړي او پښتانه به یې انشاءالله چې هېڅکله هم هیر نه کړي. اروا یې دې ښاده وي. استاد محترم، ویل کېږي چې ده په اردو ژبه باندې هم ډېر زیات اثار لیکنې کړي او ناولونه هم لیکلي. په دغه په اردو ژبه یې هم افسانې لیکلي، ناول ماته نه دی معلوم، ناول به هم لیکلی وي. نو په اردو ژبه د لیکنې کولی شوې ځکه د ده زیاته برخه ژوند په کراچۍ کې تېر شوی و. په کراچۍ کې خو اردو یوه عادي خبره ده، لیکن مهم ټکی دا و چې ده په کراچۍ کې د اردو په دنیا کې پښتو ژوندی کړه او جرس یې هلته وکړنګاوه، جرس یې هلته وغږاوه. موږ ته یې دغه ارزښت لري. ډېره مننه استاد.